سلامونه وخت مو بخیر ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن یکشنبه د بنگلادیش پر وړاندې د نړیوالو یو ورځنیو سیالیو او د امریجنګ آسیا جام سیالیو لپاره د لوبډلې نوملړ اعلان کړ. په یادو مراسمو کې د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلینو، خبریالانو او یو شمېر نورو چارواکو ګډون درلود. د افغانستان د کرکټ د غوروي کمیټې مشر اسدالله خان وایي د امریجنګ سیالۍ به په راتلونکي کې ترسره شي. تر ډیره به په دې سیالیو کې هغو لوبغاړو ته ځای ورکړل شي چې دوی په ریزرف یا بیکاف کې دي، ترڅو د هغوی لپاره ښه زمینه برابر شي. اسدالله خان د راتلونکو پلانونو په تړاو وایي د افغانستان کرکټ بورډ بهرني روزونکي د کرکټ په هره برخه کې لري، ترڅو ځینې لوبغاړي د دې لپاره آماده کړي چې په بهرنیو سیالیو کې په ښه شان سره ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ د غوروي کمیټې نوی مشر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له لوبغاړو څخه غوښتنه وکړه چې باید په کمپ کې ګډون ولري، ترڅو په راتلونکي کې له کومو ستونزو سره مخ نه شي او ښې لاسته راوړنې ولري. ایمرجنګ ټیم ایمرجنګ ټورنمنټ روان ته د موږ لپاره یو ډیره زبردست اپورچونټي ده چې موږ خپل هغه لوبغاړي وازمویو چې کوم د موږ پایپ لاین کې دي، د موږ شاته په ریزرف کې دي، چې ترڅو دیم آماده د موږ ورلد کپ ته او راتلونکي لوبو ته. د موږ ټاپ آرډر کې به رحمان الله ګربز، ابراهیم زادران، ریاض حسن، رحمت شاه زلمتی او حشمت شاهدي وي. میډل آرډر کې به د موږ سره محمد نبی، نجیب زادران، شاهد کمال، اکرام علي خیل او عظمت عمرزی وي. سپین بالینګ اٹیک کې به د موږ سره راشد خان، مجیب زادران، محمد نبی، ضیا اکبر، نوید اظهار وي. فاسٹ بالینګ کې د موږ سره فضل حق فاروقي، عظمت عمرزی، عبدالرحمن، سعید شیرزاد، وفادار مومن او سلیم صافی. لکه ما چې مخکې وویلې چې موږ به بیک اپ ریزرو لرو، نو بیک اپ ریزرو کولای شي چې هر وخت ټیم ته راسي او هر وخت د کوچ په غوښتنه باندې په انجری کې یا په بل شي کې، نو د هغوی لپاره موږ بیک اپ ریزرو لرو. په دې بیک اپ ریزرو کې د موږ سره فاسټ بولرز هم شته، د موږ سره سپینرز هم شته، د موږ سره وکټ کیپرز هم شته. کوم شی چې هلته پاس پکارېږي هغه په 1900 کې هغه موږ په بیک اپ ریزرو کې ساتلي. کریم جنت، زبید اکبری، قیس احمد، احسان الله جنت، گلبدین نائب، شرف الدین اشرف، نوین الحق، فرید ملک، درویش رسولی او اسحاق رحیمی. نوین الحق باره کې زه غواړم چې وغږېږم. نوین الحق اوس موږ ته اویلیبل نه و، نو انشاءالله نږدې وختو کې به موږ د هغه سره نورې خبرې وکړو چې تر څو دی دې ته آماده شي چې د ورلډ کپ یا د ایشیا کپ یا د نورو ون ډے کرکټ برخه شي. د کندوز ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست او فوټبال فدراسیون په همغږۍ د سرې میاشتې په مالي ملاتړ د کندوز مرکز او ولسوالیو د 10 الف او ب لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د دغه سیالیو د پیل په لوبه کې امید واحدي الف لوبډلې خپلې سیالۍ سپینزر الف لوبډلې ته د 2-1 میدانونو په توپیر ماته ورکړه. دغه سیالۍ چې موخه یې د کندوز ولایت په کچه د غوره لوبغاړو موندل وو، د پیل په مراسمو کې د یاد ولایت ورزشي مسؤلینو، علماو، روزونکو او ورزشکارانو ګډون کړی وو. د دایکنډي د میرامور ولسوالۍ د ټینس سیالۍ پیل شوې. د دایکنډي د سپورت ادارې د سنوکر او بلیرډ فدراسیون په همکارۍ په دغه ډګر کې د 10 ورزشکارانو ترمنځ سیالۍ ترسره کړې. د دایکنډي ولایت د ورزشي مسؤلینو د څرګندونو له مخې دغه سیالۍ د سنوکر لوبې ته د ځوانانو د هڅونې په مقصد د یوې ورځې لپاره د لویانو د عمر په کټګورۍ کې پیل شوې. په دې وروستیو کې احمد فرزیام لومړی، عزیز زرغیاب دویم او عزیز عزیزیار دریم مقام خپل کړ. د دایکنډي ولایت د ورزش امریت له اتلتیک فدراسیون سره په ګډه همکارۍ د 21 ورزشکارانو ترمنځ د ځغاستې سیالۍ ترسره شوې. د دایکنډي ولایت د بدني روزنې او سپورت امریت په خبره په 800 میټر واټن کې د لویانو سني کټګورۍ ورزشکارانو ترمنځ د ځغاستې سیالۍ ورزش د ځوانانو د هڅونې په موخه د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. په پای کې محمد یار فرهاد لومړی، عزیز احمد دویم او روح الله دریم مقام ترلاسه کړ.
د کاپیسا ولایت په مرکز کې د فوټبال دغه سیالي چې یوه میاشت وړاندې د نوي ځوانانو د فوټبال د ودې د نوي ځوانانو او ورزشکارانو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت په موخه په امتیازي سیستم سره د شپږو لوبډلو ترمنځ د نوآباد په فوټبال لوبغالي کې ترسره شوې. د نوآباد د شاهین نوي ځوانانو لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د شاهین نوي ځوانانو او کاریز نوي ځوانانو لوبډلو د زیاتو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د دغه سیالیو فاینل ته لار ومونده چې په فاینل لوبه کې د شاهین نوي ځوانانو لوبډلې وکولای شول چې د پینالټي ضربو په وسیله د کاریز نوي ځوانانو لوبډلې ته 1-0 ګولونو ماته ورکړي او د دغه سیالیو اتلولي یې خپله کړه. په پای کې د ورزشي مسؤلینو له لوري ګټونکو لوبډلو او غوره ورزشکارانو ته کپونه، میډالونه او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د آی ټي اف ملي تکواندو فدراسیون لخوا د جوزا په 15مه د ننګرهار ولایت په بیټي کوټ ولسوالۍ کې د ډیسپلین سیالۍ ترسره شوې چې د ننګرهار لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د تنکیو ځوانانو، لویانو او د بېلابېلو وزنونو په برخه کې د کابل، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو 100 تنو ورزشکارانو برخه اخیستې وه او 2 ورځې په ګډه سیالۍ وکړې. د دې سیالیو په پای کې د تکواندو فدراسیون د مسؤلینو لخوا ګټونکو لوبډلو او غوره لوبغاړو ته جایزې، میډالونه او د اتلولۍ سندونه وویشل شول. په بلخ کې د شمال زون د موتای د سیالیو دریم پړاو پیل شو. د موتای سیالۍ د هېواد د شمالي ولایتونو د 80 تنو ورزشکارانو په ګډون د تنکیو ځوانانو، لویانو او د بېلابېلو وزنونو په برخه کې د یوې ورځې لپاره په بلخ کې ترسره شوې. د بلخ ولایت د موتای فدراسیون د مسؤلینو په وینا د دغه سیالیو د پیلولو موخه د هېواد د زونونو د سیالیو لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل و. د دغه سیالیو په پای کې د دې میدان د زون سیالیو لپاره 10 غوره شخصیتونه وټاکل شول. او د رسنیو د راپورونو له مخې د پروټو کلب مشرانو پرېکړه وکړه چې خپل ایراني ستوری مهدي ترایمي به په راتلونکي فصل کې د خپل تړون له پای ته رسېدو د مخه وپلوري. که چیرې ښه وړاندیز راشي د دغه ایراني لوبغاړي د اتلولۍ اوج تیر فصل ته ورګرځي، کله چې یې 22 ګولونه وکړل او د لیګ د غوره ګول وهلو جایزه یې وګټله. ترایمي په دې بریا سره ډېر پیرودونکي موندلي او د اروپایي رسنیو د راپورونو له مخې هغه په مانچسټر یونایټډ او میلان کې علاقه لري. هغه د سعودي کلبونو وړاندیزونه هم لري. په دې لړ کې د پرتګال اورجوګو ورځپاڼې په راتلونکي فصل کې د پروتو د برید په لیګ کې د ترایمي د احتمالي بدیل په اړه راپور ورکړی. د دې پرتګالي رسنیو د راپور له مخې د اوکراین د نیپرو ټیم سټرایکر ارټیم دیوپیک د ترایمي د وتلو په صورت کې د پروتو د برید پیاوړي کول اصلي انتخاب دی.